نیویارک کې د ملګرو ملتونو ناستې ته د پاکستان د لومړي وزیر وینا د دې نږدې 10 دقیقو خبرو ډیره برخه په کور دننه پر اقتصادي کړکېچ او پر سیلاب ځپلو ورټوله وه خو د خبرو په اجنډا کې افغانستان هم مهم ځای لاره. شهباز شریف چې په لومړي ځل د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غږېده په افغانستان کې یې د اورپکو ډلو په اړه اندېښنه ښووله. موږ باید په افغانستان کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د اورپکۍ راپورته کېدو د مخدراتو قاچاق او د نوو کډوالو مخه ونیسو. د افغانستان هیڅ گاونډی کډوالو ته د ځای ورکولو وس نه لري. په افغانستان کې د غټو اورپکو ډلو په اړه د نړۍ اندېښنې موږ هم لرو. په ځانګړي ډول د اسلامي دولت نومې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک القاعده